سلامونه دوستانو، په ننني درس کې موږ تاسو د هیوادونو نومونو لپاره د آرټیکل کارول زده کوو چې د مختلف هیوادونو نومونو لپاره کوم آرټیکل باید استفاده شي او څه قوانین لري. آرټیکلونه خو موږ تاسو پیژنو چې د 10 دانې دي که نه. نو راځئ چې وګورو. ښه، اول وایي د هغه ملکونو نومونه چې په ای سره ختمیږي نو د دی آرټیکل ورته کارول کیږي. هغه ملکونه چې په آخر کې ای راځي دی آرټیکل ورته کارو. لکه مثالونه دي دی ترکای آخر کې څه دی؟ ای ده او ای ده، نو دی آرټیکل ورته کارو. بل مثال ده دی مونګولای هیواد، ای آخر کې ده، نو د دی آرټیکل ورته کارو. ډېر اسانه قانون ده. همدارنګه ټول نور هغه هیوادونه چې په آخر کې ای راځي نو د دی آرټیکل اخلي. ښه، هغه ملکونه چې ریپوبلیک په خپل نوم کې لري هغوی ته هم د دی آرټیکل کارول کیږي. لکه مثالونه دي دی بوندس ریپوبلیک دویچلند، ریپوبلیک په منځ کې راغلی نو د دی آرټیکل ورته کارو. او یا دویم مثال دی چیخیشه ریپوبلیک، د چیک هیواد، د چیک ریپوبلیک، نو د ریپوبلیک چې راغی په نوم کې نو د دی آرټیکل ورته کارو. ښه، نارینه نومونو ته یا ماسکولین نومونو ته بیا دی آرټیکل کارول کیږي. لکه مثالونه دي دی عراق یو نارینه نوم ده، ماسکولین نوم ده، نو دی آرټیکل اخلي. دی ایران، دی لبنان، دی سودان. جمع یا پلورال نومونو ته بیا د دی آرټیکل کارول کیږي. لکه دی نیدرلند، د نیدرلند یا د هالند هیواد. دی او اس آ امریکا، دی Vereinigten Staaten متحده ایالات، یعنی دا هم امریکا ده. د Vereinigten Staaten راغلی که نه، یعنی ایالات، لیونه زیات ایالتونه، نو جمع نوم ده، نو ځکه د دی آرټیکل اخیستی. دی Arabische Emirate، عربي متحده امارات، یعنی دوبۍ هیواد چې موږ تاسې دوبۍ ورته وایو، اصلا عربي متحده امارات دي که نه. نو هغه هم د دی آرټیکل اخیستی ځکه امیرات جمع ده. ښه، د نوم سره اوس که صفت راشي نو بیا هغه نویترال کیږي، یعنی خنثی کیږي، او خنثی چې شي نو بیا دس آرټیکل ورته کارول کیږي. لکه دس زونیګه ایټالین، لمر لرونکي ایټالین خو د هیواد نوم ده، خو د هغه نه مخکې د زونیګه دا یو صفت مو ورته کارولی، یعنی هغه ایټالیا چې لمر لري. نو کله چې یو صفت د هیواد له نوم سره راغی نو بیا آرټیکل دس اخلي. دس زونیګه ایټالین. یا بل مثال ده دس ټویغه زوریک، قیمتي زوریک دغه د سویس هغه ښار ښیي چې هغه ډېره قیمتي ده پکې. نو دغه قیمتي دا یو صفت ده که نه چې ورسره راغلی. نو کله چې صفت د هیواد یا د ښار له نوم سره راسي نو دس آرټیکل بیا اخلي، ځکه هغه خنثی کیږي نو ادغال کیږي. ښه، اوس د تاسو نه زه پوښتنه کوم د افغانستان لپاره به آرټیکل څه وي؟ دی دس، د درې واړو کې به کوم آرټیکل افغانستان اخلي تاسو په نظر؟ راځئ چې وګورو. د افغانستان لپاره آرټیکل ده دس افغانستان. مننه.